بیا خره غلستي یاره کی شروع جوړي دوستانو راځو نن په دې باندې چې پوبجي موبایل سټینګ ویډیو دی په دې سیټ کې به تاسو وګورئ دا ویډیو چې دی مخکې ما اچولې وه څو دوستانو کمنټونه پې کړي او څو دوستانو مسنجر او واتساپ نه ماته میسیجونه کړي چې موږ څنګه کولی شو د خپلې اسلحې دوربین جمپ وهل ډېر مختلف سوالونه راغلي وو چې باره کې ما وغوښتل چې یو ویډیو درته جوړه کړم او انشاءالله دا ویډیو به ستاسو ډېره خوښېږي ډېر په زبردست مې جوړه کړې ده او ډېر زحمت مې پرې ویستی ده هیله ده چې اخر کې د سره لایک او خوښه کوي راځو دوستانو ګورئ پوبجي موبایل گیم داسې دی چې تاسو کولی شئ خپل دوستانو سره آنلاین مثال خارج کې داخل کې هر چېرته چې وي څلور نفره مثلا ګروپي ډېر مختلف اپشنونه دي پکې چې تاسو کولی لوبه وکړئ خو ډېره مهمه دا ده چې د سټینګ برابرول یې څوک نه پوهېږي چې په څه طریقه کولی شي د دې سټینګ برابر کړي او په څه طریقه کولی شي دې کې لوبه وکړئ ښه لوبه وکړئ نو دوستانو پوښتنې کړې په دې باره کې ما ویډیو ته جوړه کړې ده هیله ده چې ویډیو تر اخره وګورئ البته لږ به اوږده کېږي انشاءالله خوښېږي به هم او ستاسو که پوبجي لوبه کوئ نو ستاسو لپاره به ډېره ګټوره وي ښه دوستانو ستاسو موبایل باید زه دا درته ووایم چې دې ویډیو کې زه تاسو ته داسې یوه طریقه برابروم چې تاسو خپله وکولی شئ دا سیټینګ همیشه برابر کوي صحیح دی ځکه زما موبایل چې دا هوایي دی ستا موبایل شاید آیفون وي شاید سامسونګ وي شاید نوکیا وي شاید سونیکسون هر موبایل چې البته په هر موبایل کې فرق کوي ځکه هر موبایل کوالټي زور سپیډ هر څه چې دی لږ ذره فرق کوي هر موبایل سره نو امکان لري چې زما موبایل سره یو شی وي که بیا هم یو شی نه و یا ډېر سپیډ باندې و یا ډېر سلو و نو تاسو زه غږونه اپشن یې ښیم دې ویډیو کې ښه ویډیو تر اخره په دقت وګورئ انشاءالله ستاسو هغه مشکل به ټول حل کېږي دوستانو دې کې یو ترنینګ هغه دی چې تاسو کولی څنګه اسلحه وپېژنئ مرمۍ ټول شیزونه یې ورسره هغه هم کولی شي په اخر کې دې ویډیو زه تاسو ته ښیم په هغه طریقه به تاسو وکړئ او صرف هم کولی شي په لوبه کې دننه تاسو خپل سیټینګ برابر کړئ دا به زه تاسو ته په ویډیو کې ښیم نو له ما سره اوسئ دوستانو په ویډیو کې انشاءالله خوښه به مې شي که خوښ هم شو حتما سره لایک سبسکرایب کړئ ښه دوستانو دا زما صفحه ده که تاسو یې وینئ دې کې زه اوس تاسو ته یو ښه غوړ سلام علیک وکړم راځو دوستانو تاسو کولی شئ دا ویډیو د بل موبایل نه وګورئ او خپل سیټینګ برابر کړئ ما خپل سیټینګ برابر کړی صرف تاسو دپاره د ویډیو لنډولو دپاره ما داسې یو سیستم جوړ کړی چې مخکې ما نه سیټینګ برابر کړی ده تاسو ته زه صرف ښیم او تاسو کولی شئ بل موبایل نه یا کمپیوټر نه دا ویډیو وګورئ او خپل سیټینګ موبایل گیم آن کړئ او د غږ نه خپل سیټینګ برابر کړئ راځو دوستانو د اول ته دلته که تاسو ګورئ ما چې په څه طریقه د هغه برابره کړې صفحه تاسو باید ټول خپل د موبایل گیم سیټینګ په دې سیستم برابر کړئ زه تاسو ته صرف ښیم نور ستاسو خوښه ده چې کوم یو الویل کوئ کوم یو ډیزیبل کوئ هغه دی خو که غواړئ چې په دې طریقه برابر کړئ ما ښه صحیح سیستم باندې برابر کړی دی دوستانو راځو دویم صفحه ده تاسو کومه رڼا لپاره کومه غواړئ لږې به کلیک کوئ وکې به ووایئ او زما د اوله خوښېږي زه د اوله وایم صحیح دی په دې شکل لاندې رنګ تاسو دا دایره چې په تاسو راځي دا ډېر مهم ده دوستانو دا باید 1.5 سل وي او راځو دریم ته دوستانو دریم کې د ګاډي د هغه د مرمۍ ویشتلو هغه تاسو ته ښیي چې په کومه طریقه غواړئ د اول یې ډېر ښه ده زه د اول استعمالوم یا دلته کولی شئ تاسو سیټینګ یې صفحې برابر کړئ چې کلیک وکړئ په دې باندې سی وکړئ بیرته وتل دې باندې کنټینیو شمه دې زړه هغه باندې کلیک وکړئ دوستانو صفحې ته ځئ تاسو کولی شئ خپله صفحه هم برابره کړئ صحیح ده دا به زه دې باندې یو بله ویډیو هم درته جوړم وروسته ویډیو کې مې درته ښیم چې په څه طریقه کولی شئ د ویډیو نه دننه نه دا کار وکړئ ښه ویکل ته به راشو دلته تاسو کولی شئ د ګاډ ډریوري هغه وکړئ دا اخرنی یم که ده دریم او اولنی یم که ده زه اول استفاده کوم ستاسو خوښه ده چې کوم یو استفاده کوئ تاسو راځو دوستانو دیجې ته دا ډېر مهم ده دوستانو دا به له اول نه شروع وکړئ حتی دیجونه چې تاسو خپل سیټینګ صحیح برابر کړئ دوستانو داسې به کته راشئ ګورئ به دا رقم طریقه چې ما سره رقم برابر کړي دي ټول په دغه سیستم برابر کړئ تاسو ته به ښکاري دوستانو هر موبایل کې فرق کوي زه تاسو ته خپل موبایل نه ښیم تاسو به اوله داسې برابر کړئ ټول
بیا که ستاسو په موبایل کې یا ډېر سپیډ درلود یا ډېر کم و زیات یو شی یا نه پې پوهېدئ نو بیا کولی شئ لاندې کمنټ کې ماته ولیکئ او بیا کولی شئ مثال خپله د ویډیو نه بیا برابر کړئ. هغه زه وروسته درته ښیم. تاسو اول دا ټول سیټینګ په دې طریقه برابر کړئ څه رقم چې ما برابر کړی دی. ښه دا د دوربینو باره کې راځو پک اپ ته. دا هم ډېر مهم ده دوستانو چې دا دي د سلاګانو چې کومه سلا تاسو واخلئ وانخلئ انداخ وکړئ څومره لرې نه څومره ویشتل وکړي. دلته تاسو کولی شئ مختلفې سلاګان نومونه درکوي. تاسو دلته سلاګان نومونه وینئ مختلف سیټینګ تاسو کولی شئ برابر کړئ. البته دا تاسو په اړه لري دا چې کومه سلا تاسو غواړئ برابر کړئ که نه په دې نه پوهېږئ بیا مې کمنټ لاندې ولیکئ که ډېر دوستانو هغه وه نو زه بیا بله ویډیو په دې هم درته جوړوم چې دې کې کومه سلا به تاسو والئ کومه وانلئ. البته سلاګانې ټولې پکې ښې دي خو بیا هم د هر سړي ذوق شوق ده چې کومه سلا زیاته استعمالوي. ښه دا به تاسو دوستانو ټول برابر کړئ صحیح دی. زه دغه اولنی تاسو ته ښیم د اولنی صرف برابر کړی دلته که تاسو وینئ د اولني په سیستم باندې خو تاسو کولی شئ ټول هم برابر کړئ. راځو دې دوستانو رنګ دی چې کوم رنګ تاسو استعمالوئ د بره جن تاسو کولی شئ سلا باندې دوربین کېږدئ او تاسو مختلف رنګ انتخاب کړئ. ستاسو د زړه د تابع کوم رنګ وي. زه دا شین انتخاب کوم زما دا شین خوښ دی. او راځو دوستانو آډیو کوالټي ته. های کوالټي ویډیو آډیو تاسو کولی شئ دې نه خپله آډیو هغه کوئ او تاسو کولی شئ که د انډیوال هغه ډېر جګ یو ټیټ دې نه کولی شئ هغه کوئ یا د خپل ګیم هغه کوئ دې نه کولی شئ یا د ګاډۍ کې هغه موزیک چې لګېدلی هغه اواز هم دې نه کولی شئ برابر کوئ او دې نه کولی شئ ټول هغه کوئ. راځو کاته دوستانو لانګویج ته. ژبې دي ژبې نه لاندې دا ګیمونه هغه دی چې تاسو کولی کوم ګیم پلی کړئ دلته وګورئ دا یو معنا ده را ډاونلوډ کړئ کولی شئ را ډاونلوډ هم کړئ که نوی راغلی اپډیټ هم راځي دې نه کولی شئ اپډیټ هم وکړئ. زه دوستانو بیرته صفحې ته هیله دغه نه تاسو خپل سیټینګ برابر کړئ. اوس زه تاسو ته یو شی ښیم دوستانو چې تاسو څنګه کولی شئ د ویډیو دننه تاسو وکولی شئ سیټینګ برابر کړئ. دلته راځو دوستانو کله چې دا تاسو میپ ته راشئ دې چې لیکلي ټریننګ به ووایي دې کې به تاسو ټاپ ووایي. ټاپ باندې تاسو ته یعنې مخکې خپل صفحه هم ښکاري خپل ځان هم درته ښکاري. ښه کله چې تاسو ټاپ ته ننوځئ دوستانو دلته تاسو کولی شئ ټریننګ وکړئ سلاګانې استعمال کړئ دوربینونه برابر کړئ سلا وپېژنئ څه شی چې سلا ته لګېږي هغه وپېژنئ. ټول شیزونه دې کې تاسو کولی شئ برابر کړئ. دلته تاسو مرئ نه که څوک هم ولي که هم نه ولي نه مرئ. دلته که تاسو وینئ دوستانو مختلفې سلاګانې وښي له دغه سره نیولې کته دا ټول میزو باندې سلاګانې ایښي مرمۍ ایښي درته ښیي چې کومې مرمۍ کومې سلاګانې خوري کومې هم شکلې سلاګانې دي کومې هم شکلې مرمۍ خوري تاسو ته دا ټولې دلته ښیي. خو زه یوه دانه راخلمه MP4 راخلمه سنایپر هم شته دلته یو سنایپر به راولم صحیح دی. خولۍ دي درېیمه خولۍ راغلمه درېیمه زرې راغلمه درېیم بایک راغلمه کړایي به هم راوالو انرژیان نه دي پکار. دا دلته ډېر مهم ده دوستان دلته ښه وګورئ تاسو ښه ګورئ زه بیک کلاومه لاندې سلا ته ګورئ دې چې اپشن یې ورکړئ د درې اپشن یې ورکړئ هره سلا ته دوربینو د هغه شي. دلته دا شارجر که وینئ دا مثلا MP4 ته خوري وګوره دلته شارجر راغی دی چې تاسو وینئ کولی شئ دلته بیرته واچوئ صحیح دی. دا د W هم دی دې ته شارجر راغی صحیح دی. دلته اوس زیړ هغه نشته ګوره داسې لاړ شئ بیا زیړ راځي دلته مختلفې خولۍ دي خافیه مثلا د اواز بدلولو مختلف اوس دا وایم دا د W مو دا د MP4 دلته یو کنده هغه دی دا د وزن د سلا ونه خوري دوستانو دا باید ټول تاسو استفاده کړئ. اوس که تاسو ګورئ د سلا ټول دا جیزونه برابر شو صحیح دی. یو سنایپر ته باید شاته د کنده هغه ولیږو چې دا دی دا زیړ هغه چې پرې راځي دا ټول همیشه تاسو ته پکارېږي. ښه اوس راځو زه لږ یو څو مرمۍ راخلم دوستانو تاسو ته ښیم دې جنه صحیح ده
دا ګوره وینې ما ټول دوربینونه راواخیسته صحیح ده ته دوربین به هم راواخلم دلته به سلاته زه دوربینونه برابر کړم اته دوربین دوستانو صرف سنایپر لګېږي نور زیاتره سلاګانو باندې نه لګېږي بیا له شپږو نیولې تر اولو دومو پورې ټولو پورې سلاګانو ته لګېږي زه اوس تاسو ته ښیم چې په څه طریقه کولی شئ مثلا دا اوس که وینئ صحیح ده دویم دوربین دی دا رقم مثلا انداخ کولی شئ چې سلا تاسو نه خوري ډېرو دوستانو ماته ویلي چې زموږ سلا ډېره خوري څنګه کولی شو سلا مو کم ویو سلا خوري تاسو کولی شئ مثلا کته خواته یې راکش کړئ که خوښ شي که زیبا راځي وینئ سلا همیشه باید کته خواته راکش کړئ کته خواته کش کړي ونیسئ بیا نه خورېږي ښه او که غواړئ چې نه ډېر تیز یا سپیډ د دې نه کولی سیټینګ ته لاړ شئ سیټینګ ته دریم هغه ته لاړ شئ څلورم ته دلته دې نه کولی شئ مثلا ما دویم دوربین لګولی زه تاسو دویم دوربین وښیم چې څنګه کولی شئ دویم دوربین برابر کړئ صحیح دی دریم څلورم دا دی دویم شپږ دېرشو کې ده صحیح ده زه یې راولمه لږ به یې راکښته کړم مثلا شلو ته صحیح دی زه شلو کې مې که صحیح ده اوس وګورئ سلا دوربین ډېر نه خوري وینئ لکه تاسو وینئ دوستانو مثلا ډېر تیز نه خورېږي تاسو کولی شئ سینګل هم کوئ دلته دوستانو دی چې نه سینګل کېږي اتومات کېږي اوس اتومات دی اوس ما سینګل کوي یو ډز کوي ګوره دا چې تاسو لرې نه انداز خولئ تاسو کولی شئ یو ډز وکړئ دا رقم صحیح ده دې نه تاسو کولی شئ ډېر خپل ټول سیټینګ برابر کړئ همیشه په ګیم کې هم کوئ سیټینګ برابرولی شئ که بېګمه یم سیټینګ برابرولی شئ صحیح ده اوس فرض کړئ مثال زه شپږم دوربین لګومه صبر وکړئ ستاسو وښیم شپږم دوربین صحیح دی شپږم دوربین کې د اراده ډېر فرق کوي مثلا که تاسو په دې ژبه دا سور ټکی کېږدئ او ډز وکئ صحیح ده بلکل صحیح راځي خو که چېرته تاسو هغه اوږد کوئ مثلا دا زه اوس لږ لرې کومه صحیح ده اوس ګوره دا سره اراده په سپین ټکي ږدم صحیح انداز نه کوي بل ځای ولي وینئ لږ بچ ځي وینئ باید صحیح برابر کړئ دا رقم ښه دوستانو دا دی سنایپر صحیح دی سنایپر باندې هم تاسو کولی شئ مختلف جویونه په انداز کوئ اما تاسو باید د ښی لینکس مثلا چې کږېږي ورته یو سیټ ته او بل سیټ ته دا باید ډېر مهم ده یو شي شاته ورته تاسو موضع نیسئ مثلا په دې طریقه تاسو کولی شئ خپل ځان ورته برابر کړئ صحیح ده دا ډېر مهم ده نو دې نه کولی شئ دوستانو تاسو هر موبایل ته خپل سیټینګ برابر کړئ صحیح ده دې ته به ځئ دې کې مختلف سیټینګونه دي د ګاډۍ رنګ او صفحې مثلا تاسو کولی شئ ډایرکټ خپلې صفحې ته لاړ شئ سیټینګ هم فرق کوي دلته کولی شئ خپلې صفحې ته برابر کړئ مثلا فرض کړئ ما دا دې کې دا مثلا ما راوړی دلته کولی شئ دې نه رنګ تیز کړئ او پیکه کړئ کولی شئ دې نه غټ کړئ وړوکی که یې څه رقم کوئ ویوسئ چېرته یې پرېږدئ مثلا دې نه کولی شئ ډایرکټ سیو کړئ بېرته له صفحې نه ووځئ ډایرکټ خپل ګیم ته بېرته تللی شئ مثال مګر کې چېرته یې تاسو کله کله کولی شئ مثلا انداز وکړئ دوستانو هر موبایل هر دوربین چې ده دې نه تاسو کولی شئ برابر کړئ دلته راشئ دې نه لوبه وکړئ دې کې تاسو کولی شئ دې کې ترلینګ وکړئ اوله خپل دوربین سلا جمپ وهل دا ټول شیزونه هلته برابر کړئ بعد له هغې نه تاسو کولی شئ لاړ شئ ګیم ته او ګیم باندې بیا ښه کولی شئ لوبه وکړئ نو ډېر دوستانو ماته پوښتنه کړې وه چې زموږ سلا په ځای نه درېږي سلا کې مشکل لرو نو تاسو کولی شئ سیټینګ ته لاړ شئ دیج ته راشئ کټ ته راشئ نه پک اپ ته راشئ صحیح دی دیج کې سلا ډېر هغه دي فرض کړئ زه MP4 لرم صحیح ده ما په 180 کې کړی صحیح ده یې راولم 500 ته دا ستاسو ته پته لګېږي
ما سره MP4 د مثلا څه هغه لري ګوره ورته ډېره خوري صحیح ده باید ډېر هغې ډېر نه وي چې ډېره خوري وینې که تاسو دوربین ته ګورئ تاسو ته به پته لګېږي ډېره خوري دا هم زه نیسم که یې خوښه کړم مثلا ډېره بره ځي وینئ مثلا که زه یې بېرته راولم څوک یې ما کړی و پیک اپ راولم یې بېرته 125 صحیح دی اوس که وګورئ دوستان نه خوري نه دومره په دې شکل هر موبایل کې فرق کوي دا د دې دپاره تاسو ته وایم چې هر موبایل کې فرق کوي باید تاسو هر موبایل کې خپله برابر کوئ صحیح ده دوربینونه هم فرق کوي هر دوربین چې لګوئ مثلا باید تاسو ته پته ولګېږي چې کوم جناب کوم یو دوربین کومې سالا ته ښه لګول کېږي کوم یو لرې نه نږدې نه انداخ کول فرق کوي تاسو همیشه چې انداخ کوئ باید که دا دایره داسې روانه ده مثلا دې سیټ ته ځي دې سیټ نه انداخ وکړئ لګېږي مثلا که دې سیټ ته مثلا ځي دې سیټ باندې انداخ وکړئ منډه کوي هغه لګېږي صحیح ده دوستانو دا و دوستانو دې باره کې که تاسو کوم سوال پوښتنه لرئ حتما لاندې ولیکئ انشاءالله په آینده ویډیوګانو کې زه درته ښیم چې څنګه کولی شئ نور سیټینګونه یا نور څه مشکلات لرئ نو حتما یې موږ ته ولیکئ دوستانو لاندې او زه غواړم یو 2-3 ویډیوګانې نور ورته جوړه کړم که انشاءالله وخت وشو په هغه کې زه تاسو ته ښیم چې څنګه کولی شئ د صفحې نور سیټینګونه ډېر دي چې دا برابر کړئ او که تاسو کوم دې کې کوم یو مشکلات لرئ نو کولی شئ لاندې کمنټ کې ولیکئ دوستان ښه دوستانو الله دې وکړي چې ویډیو مو خوښه شوې وي که چېرته مو خوښه شوې وي او ښه مضبوط دې ویډیو ته لایک ور وټومبئ او څه کامه هم نه پرې راځي دوستانو نو راځو دوستانو یو بله ویډیو هم ده که کوم سوال او پوښتنه لرئ ستاسو سوال یا جواب پکې نه حل شوی نو تاسو لاندې کمنټ کې ولیکئ انشاءالله دا ویډیو کې زه درته ښیم چې په څه طریقه کولی شئ هغه سوال هم هغه کار هم سیټینګ هم برابر کړئ بس همدومره دوستانو الله دې وکړي چې خوښه شوې وي ویډیو بلې ویډیو